اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمو پر تن وي. ملګرو د وعدې مطابق لکه څنګه چې ما تصمیم نیولی و چې باید تجوید د قرآن کریم البته د تجوید او نظریې درسونه شروع شي، نو د وعدې مطابق نن اولنی درس دی چې موږ به د قرآن کریم په نظریې البته په ابتدا کې پیل کوو. ما وغوښتل چې باید د الف و با د دغو حروفو یا تورو څخه باید شروع وکړم، نو په دې اساس اول کې به طبعا درسونه د هغه چا دپاره ډېر خسته کون وي چې هغه قرآن تلاوت کوی شي او حد اقل د هغه الف و با سره بلد وي. خو زما هدف دا دی چې د دې نه خصوصا دغه د وناسو طبقه مستفیده شي، نو په دې اساس زه د الف و با څخه شروع کوم. او ما د تدریس شوم هم داسې دی او طریقه هم داسې دی چې کله زه یو څه شروع کوم د ډېر ابتدا نه شروع کوم، نو د دې په خاطر چې آینده کې چاته ستونزه پیدا نشي او کوم مشکل سره څوک لاس او ګریوان نشي، نو زه به بالکل د عربي ژبو د هغه تورو نه یعنې الف و با نه شروع کوم او دغسې په تدریجي ډول به پورته ځو انشاءالله. او بعدا وروسته د دې نه چې موږ قرآن کریم په نظریې ولوستی شو، وروسته د هغې نه به د تجوید مرحلې ته داخلیږو چې انشاءالله العزیز د تجوید مرحله به بیا د ټولو دپاره ګټوره او د استفادې وړ وي. نو بیا به انشاءالله په تجوید او په هغه مخارج او صفات او احکامو د حروف او په نورو مواردو باندې بیا په جزئیاتو خبرې کوو چې هغه به انشاءالله چې ټولو ته دلچسپه وي. نو ما مخکې ویلي وو چې دا به د هغه خویندو دپاره او د ډېر عمر دپاره البته سپین ږیرو دپاره یا د هغه چا دپاره چې هغو مکتب نه وي لوستلی، نو د هغه دپاره به ډېر ګټور تمام شي. ټولو ورونو خویندو نه مې غوښتنه دا دی چې دغه درسي برنامې ته وخت ورکړي، ځکه چې قرآن د انسانیت او د بشریت د لارښوونې دپاره رالیږل شوی، نو باید ډېر د افسوس ځای به دا وي چې قرآن تر اخر د موږ د عمر تر اخرې ثانیې پورې موږ قرآن ونه شو لوستی، له مخې دا به د قرآن په حق کې یو لویه جفا وي. نو دې په خاطر چې قرآن زموږ تاسو د یعنې شفاعت وکړي په ورځ د آخرت کې، نو غوره ګڼمه چې قرآن سره ځانونه بلد کړو، د هغې لوستنه هغې په تجوید باندې لوستنه، لکه څنګه چې د قرآن حکم دی چې ورتل القرآن ترتیله، نو قرآن باید په تجوید سره ولوستی شي. نو اول به موږ انشاءالله د ابتدا نه هغه توري د عربي او په هغې باندې چې څنګه لیکل کېږي او څنګه تلفظ کېږي په هغې باندې خبرې کوو. وروسته د هغې نه به انشاءالله په دویمه مرحله کې د قرآن کریم د تجوید مرحلې ته داخلیږو. نو همداسې اول ملګرو زه په دې باندې بحث کوم چې د قرآن کریم البته چې قرآن کریم په عربي نازل شوی دی، دا چې زه د عربي په باره کې خبرې کوم دا په دې معنی چې قرآن په باره کې خبرې کوم، مطلب دا چې قرآن په عربي ژبه نازل شوی دی، نو زه به د عربي توري تاسو ته درښیم چې عربي څو توري دي. لکه موږ تاسو چې ما مخکې په انګلیسي باندې خبرې وکړې، تاسو ته مې چې انګلیسي کې ویلې چې 26 حروف لري، ABC تر Z پورې چې حروف موږ ویلې، موږ ویل چې دا 26 حروف دي، دې کې داسې واویل دي، داسې کانسوننټ دي. دا په عربي کې عین خبره دی. عربي به نن په دې باندې خبرې کوو چې عربي ژبه په خپل ذات کې څو توري لري، نو هغې کې هم واویل او کانسوننټ دغسې شته، لکه څنګه چې په انګلیسي کې و همداسې په عربي کې هم دا وجود لري. نو نن به وایم عربي کې ملګرو یو اختلافي موضوع ته زه باید اشاره وکړم، هغه دا چې عربي کې توري 28 توري دي، خو ځینې مواردو کې ویل کېږي چې 29 توري دي. اختلاف په ډېر جزئي شي دی، هغه دا دی چې ځینې وخت کې ځینې ملګري حمزه ته د یو مستقل یا الف ته د یو مستقل حرف نسبت کوي یا د یو مستقل توري نسبت کوي، او ځینو مواردو کې الف او حمزه دواړه یو ګڼل کېږي. نو په دې اساس خاص الف حمزه ترمنځ یو اختلافي غوندې موضوع دی چې دا کله توري د عربي 29 ته کاش کي او یا 28. نو په دې اساس زه اصلا الف او حمزه دا دواړه که دقیق وویل شي دا دواړه حمزه دی، الف هم حمزه دی، ځکه چې موږ حمزة الوصل او حمزة القطع په نامه دغسې موضوع لرو چې حمزة الوصل الف اصلا حمزة الوصل دی او حمزه هغې ته حمزة القطع ویل کېږي، چې هغه به انشاءالله مستقل موضوعات انشاءالله بیا پرې خبرې کوو. خو زه او بل دا چې الف همیشه سکین وي، الف حرکت نشي اخیستی، زور او زیر پیخ دغه شیان نشي اخیستی الف. کله چې دغه ولو که الف هم وي که چېرته زور زیر پیخ وخوري هغه حمزه کېږي، هغه الف نه کېږي. او بل دا چې الف په ابتدا د کلمه کې نه راځي، ځکه چې په ابتدا د کلمه کې یو حرف ساکن نشي کېدای، نو په دې اساس ولو که د الف په شکل هم لیکل شوی وي
او په ابتدا کې وي نو هغه به حمزه وي، د اصولو مطابق هغې ته حمزه ویل کېږي. مرګرو زه په تختې ته کمره اړوم، انشاءالله دغه باقي خبرې به په تختې باندې کوو چې څو حروف دي. او زه مرګرو په ابتدا کې زه به ډېر دغه تجویدي برخو ته نه ځم، خو بیا به په ځینو مواردو کې اشاره کوم. خیر دی په تجوید کې به دا په جزئیاتو وایو، خو مقصد اوس هم تاسې د ځینو اصطلاحاتو سره چې لږ لږ بلد شئ دا به ښه وي انشاءالله. داسې مرګرو دغه الف او حمزه دا اختلافي موضوع نه دی، دا یو مستقل بحث دی د حمزه الوصل او قطع په نامه. الف چې دی خپله دا حمزه دی په خپل ذات کې، داسې هغه نه دی چې ډېره داسې هغه وي. خو زه به اوس حاضر کې 28 یا 29 حروف انشاءالله مرګرو چې تخته به سمه وي. او ډېره مننه سعید صاحب، تاسو پښتو یادونه کړې، که آینده کې پښتو ته هم وخت ورکړی شي انشاءالله مرګریه. که موږ انشاءالله العزیز که داسې بل ځوان پیدا نه شو، موږ به د خپل مسؤلیت له مخې انشاءالله پښتو لیک لوست کړو انشاءالله چې دغه برخه به هم تدریس کو. ګوره یو شی چې په عربي کې کله که موږ عربي مثلا یا د ګرامر له برخې نه موږ کله د حرف نوم یادوو، نو هغه په عربي کې چې کوم حرف دی هغه معادل د دغه حرف نه دی لکه موږ څنګه په پښتو کې د الف با دپاره کوم حرف کارو. په عربي کې حرف یو مستقله معنا لري، ځکه چې په عربي کې د ګرامر له نګاه نه د پارټس سپیچ په 3 ډوله دي، یو اسم دی، بل فعل دی او بل حرف دی. نو حرف هغه 1100 تقریبا هغسې 1100 پورې چې د هغه حروف دي لکه من اله عن دغه شیان. خو کله چې زه دلته حرف وایم دا د عربي د ګرامر په اصولو مطابق دا خبره نه کوم، دا د خپلې پښتو ژبې پر اساس زه وایم. کله چې زه دلته حرف کلمه یادوم نو حرف نه زما مراد توری وي، الف و با وي، نه هغه حرف چې عربي ګرامر کې ورته نسبت کیږي، چې په دغه خبرې چې بیا سوء تفاهم رامنځته نشي او دغسې ابهام ایجاد نشي. نو دغه د ابهام د له منځه وړلو دپاره ما مخکې مقدمتي شکل سره دا خبره وکړه چې دا خبره باید یاد کړي وي. انشاءالله چې دغه تخته خو به سمه معلومیږي. نن تاریخ د اولې میاشتې بسم الله الرحمن الرحیم. مرګلو زه به اول د الف و با توري وایم، د عربي البته د عربي توري چې کله زه توري وایم حروف می حرف دی. دلته د عربي توري ما درته وویلې چې 28 او 29 دغسې خبره دی چې 28 یا 29 دلته د الف یو موضوع دی. زه فقط غواړم مرګرو د الف او د حمزه ترمنځ یو ډیر مختصر د هغه چا لپاره چې پوهیږي ووایم. مرګرو کله چې الف موږ دغسې لیکو دا الف هم دی او دا حمزه هم کیدی شي. اوس کله چې موږ تاسو الحمدو کې دغه خبره کوو دا په حقیقت کې موږ تاسو الف لام زر لکه ال وایو، دا اصلا الف نه دی، دا قطعا دلته الف نه دی، دلته دغه حمزه دی. دا د عربي اصولو مطابق باید داسې لیکل شوی وی، داسې په ابتدا کې مثال. او که چیرته وصل راشي والحمدو دغسې شي دا بیا چې وصل شي دا بیا نه ویل کېږي. اوس الف دی، خو که چیرته د واو تی لرې کې دا الف نه دی، حمزه دی، ځکه چې یو حرکت اخلي. حمزه الف حرکت نشي اخیستی، نو کله چې حرکت واخیستو دا حمزه کېږي. نو په دې اساس نو موږ حمزه دغه شکل سره هم لیکای شو او د الف په شکل سره چې بره لیکل کیږي، یا دا کله چې بره لیکل شوی وي دا به یا مفتوحه وي، یعنی یا به زبر ولري یا به پیش ولري، او چې لاندې لیکل شوی دا به همیشه مکسوره وي، حمزه مکسوره، یعنی همیشه به دی. خو په دغه مواردو نه غږیږو. نو عربي اوس لنډ به زه دې ټکي ته راشم چې مرګلو تاسو زده کړئ چې عربي 28 توري دي، 28 الف و با لري. عربي چې موږ به انشاءالله ټول زده کوو چې د 28 کوم هغه دي. مرګلو دا به د اطفالو دپاره، د هغو خویندو دپاره او د ډېر عمر والا چې مکتب ته نه وي تللي یا تعلیم او تحصیل یې نه وي کړی، یو خلکو دپاره ډېر ضروري او اړین وي. خدای دې وکړي چې د ابتدا نه سره په دې درس کې د عربي توري مرګلو 28 یا 29 دي. اوس شروع کوو. اول الف دغسې لیکل کېږي او بله خوشخبری دا دی چې دغه د عربي ټول توري په پښتو کې شته، دا د عربي ټول توري په دری او فارسي دغو ژبو کې شته. نو مطلب دا که تاسو د عربي توري زده کړه دا معنی چې تاسو د پښتو لیک لوست هم ډېر نږدې شوی، یعنی تاسو تر ډېره حده یعنی پښتو توري هم زده کړه. فقط هغه د پښتو ځانګړي او خاص توري هغه اته چې دي هغه ممکن په دې کې په عربي کې نشته، خو بیا هم یعنی تر ډېره حده
یعنی اکثره د پښتو تون تاسو زده کړه مرګلو دې ته الف ویل کیږي دا الف ده دا د عربي ژبې اصولو مطابق دغه ته همزة الوصل هم ویل کیږي هغې باندې خبرې بیا کوو خو دا الف دغه ته وایي الف موږ وایو چې الف نو بهتره دی تاسو وایئ چې الف دغسې چې کله شو دا الف لکه موږ وایو په اول د قرآن کریم سورت فتحې نه وروستی هغه د مقطعاتو د حروفو نه الف لام راغلی الف لام میم وګورئ اول الف راغلی نو دغه حرف یا توري ته البته حرف مې د عربي حرف نه د پښتو نو دغه توري ته مرګلو الف وایي د ټولو ورونو خویندو نه مې خواهش دا دی چې دا زده کړي په ودې لیکي کتابچو کې چې الف څنګه لیکل کیږي الف نو دغسې مرګلو چې دغسې لیکئ داسې اوږد چې دا الف دی همیشه الف دغسې لیکل کیږي الف تاسې به وایئ چې الف موږ وایو چې الف نو داسې ډېر الف دغسې نه الف لام الف نو دا عربي کې الف نو تاسې دی تلفظ دی اواز دی مرګلو یو بل مهم شی ټکي ته مو توجه رااړوم هغه دا چې مخکې لکه انګلیسي کې ما وویلې دا الف دا د ده نوم دی دا څه دی دا د ده نوم دی اوس مخکې تاسې به دوه شیان زده کوئ د یو توري نوم به زده کوئ او بیا به د هغه اواز زده کوئ الف د ده نوم دی دا الف نومیږي الف او دې اواز څنګه دی دغسې اواز دی دغسې اواز کې دغه اواز دی د اواز دی دویم توری عربي کې چې په الف پسې وصل راځي هغه ته موږ تاسو ب وایو ب مرګلو دغسې لیکل کیږي صحیح مثلا ما خوشنویسي ډېر هغه کړي متاسفانه نه دی خو ب دغه شکل سره کیږي یا مثلا که دغسې لیکئ دا خو لاندې یو ټکی غواړي دغه ته موږ تاسو ب وایو دا ب دی دا موږ تاسو ب وایو خو زه چې د عربي په اصولو درته دغه وایم تدریس کوم ځکه چې بیا شاته تجوید کې ستونزو سره مخ نشئ نو موږ به دغه ته وایو چې با الف با زه موږ تاسو د پښتو نه تېرېږو په دې ځکه چې دغه قرآن کریم عربي ژبه دی نو موږ باید په هغه عربي طریقې ووایو چې باید آینده کې د ستونزو سره مخ نشو ځکه قرآن کریم کې که چېرته ب مستقله راغلي هغه با ویل کېږي نه ب نو بیا به هلته ستونزو سره مخ نو دې په خاطر چې آینده کې ستونزو سره مخ نشو موږ ب نه زده کوو زه درته وایم ځکه چې تاسو مدارسو کې یا په مساجدو کې د ب سره اشنا یې کیدای شي با لږه ناشنا درته وبریښي خو موږ تاسو به با زده کوو الف با نو دا با دی اصلا عربي کې چې چېرته مستقله درغه تاسې با دا به با وایې با ښه دا خو با ملګرو د ده نوم دی دا څه دی نوم بیا وایم څنګه به لیکئ دغه ځای نه شروع وکئ دغسې دغه لاندې یو ټکی مو چې ورکړو دغه ته با ویل کېږي موږ تاسو بې وایو خو موږ عربي با الف با ملګرو بیا وایم چې با هم داسې لیکل کېږي داسې یو قالب لاندې یو ټکی غواړي دا با د ده نوم دی اواز چې دی دې اواز چې دی نو د ب اواز یې دی اوس یو مهم ټکي ته بل راځمه مرګرو خیر دی تاسو زبر نه دی ویلی تاسو سکون نه دی ویلی مثلا چې تاسو دا نه پوهېږئ چې فتحه چې شته وایي سکون چې شته وایي خو یو اشاره کومه که چا ذهن خلاص شو دا هغه دی د حمزه مو چې کله ولیکله حمزه مفتوحه یعنې چې کله زور وي کوم حرف چې تاسو غواړئ چې هغه مخرج پیدا کړئ یا تلفظ کړئ هغه ساکن کړئ مطلب دا چې تاسې او دغه ب ته سکون ورکړئ اب نو دغه مخرج اوس تاسې پیدا کولی شئ دا څنګه تلفظ کړو یعنې دا باخې نوم دی څنګه اواز یې څنګه دی اب هر شی تاسې په مخ کې کوئ او دا کوم حرف چې تاسې غواړئ دا ساکن کوئ نو دې اواز به درته پیدا شي مثلا که موږ د با اواز غواړو په مخ کې کوو اب د اخر کې چې اواز دی اواز دی ګوره خپله د اواز دی او
او نون چې دی با نومیږي دا اواز دی. څنګه اواز پیدا کو؟ همزه مفتوحه په مقابل کوو، یعنی په مخکې کوو، لکه دا په مخکې او بیا کوم حرف یا کوم توري چې ته مخرج پیدا کوي، اواز پیدا کوي، نو ته هغه ساکن کا. اب ب دې نه معلوم شو چې د با توری دی او اواز چې دی اب. نو دغه مرګلو دا ډېر اړین دی. بیا دغسې که تاسې هر حرف با نوم دی، با اواز څنګه به اواز پیدا کوي یا مخرج؟ نو تاسې الف همزه مفتوحه په مخکې کوي، اب. نو وګورئ مرګرو که دغه لږ د تجوید له نګاه نه نورو متوجه شو، دا په شنډو سره ویل کیږي. کله چې یو حرف د شنډو سره ویل کیږي، عربي کې دواړو شنډو ته شفتین وایي، شفتین. نو مطلب دا چې دا شفوي حرف دی، یعنی د شنډو سره ویل کیږي. وګوره د شنډو سره با ویل کیږي، نو دومره موږ ته پاتې ولګېده چې دغه حرف چې دی په مخرج شونډې دي، یعنی دا شفتین دی، شفوي دی اصلا، یعنی مطلب دا چې شنډو پورې ویل کیږي. نو مرګلو ښه متوجه ډېر خصوص هغه ورونه خویندې چې بیخي لیکل لوستې نه وي، دا الف دی، دغسې الف با الف با الف با دغه اواز ب که تاسو یې اواز پیدا کوئ اب دغه شونډو سره ویل کېږي، نو دا شفوي دی. نو مطلب دا چې دغه د اواز شو با دی نوم دی ب نو دغه دی. اوس که هر چېرته مثلا تاسو د ب داسې اواز لیده، تاسې پوه شه چې دا حرف با غواړي. ښه مرګو تا او سا کټ مټ همداسې دي، خاص په ټکو کې فرق کوي، خاص په ټکو کې. زه به دغه پاک کمه، زه به اوس دغه تا ولیکمه او سا به ولیکمه. صحیح شو؟ الف با دریم توری چې دی مرګرو هغه همداسې دی لکه با غوندې. با دومره فرق لري چې دلته به مو یو ټکی لاندې ورکړو، دا به با شوه، با لکه اب لکه دې کې. خو که د ټکی زه لرې کړم همداسې قالب ته، باره دوه ټکي ورکړمه، دا دوه ټکي مې ورکړه، دښته تا وایي، دا تا نو دښته تا وایي. نو راشئ که همدغه تا په همدغه څنګه دا خو تا دا خو دې نوم شو، اواز یې څنګه دی؟ اواز څنګه پیدا کو؟ اواز نه ما درته ویلې چې به په مخکې کې او دا حرف به ساکن کې ات. اوس صحیح شو. ات د اخر کې ګوره د اخر کې چې ته دا اواز کوي، دا د تا خپل اواز دی، د دې نوم دی تا، او اواز یې چې دی څنګه یې اواز پیدا کو؟ همزه مفتوحه په مخکې کوو، ات. نو د ات وګوره د اخر کې د تا خپل اواز ووځي کله چې همزه مفتوحه په مخکې کې ات. نو وصول د هغه دی مرګلو د یو توري د مخرج یا د هغه اواز پیدا کولو دپاره مرګلو نه پوهېږم. اوس زه چې کله هغه متوجه شوم دغه ویډیو سټک شوې وه، یعنې درېدلې وه، نو پوه نه شوم چې دا کومه درېدلې وه، ځکه زه تختې تر شا وم. خو دومره به ووایم چې تا دغه دریم الف و با نه شاته دریم توری د عربي ژبې دی چې دا تا دی نوم دی. موږ تاسو تی وایو، خو تاسو به تا زده کوئ، ځکه چې بیا شاته تجوید وایو، تجوید کې بیا تی نه وایو، بیا به تا وایو، نو تاسو نه به لاره ورکه وي چې دا تا څه دی. نو تا دا دی، او تا ما درته وویل چې تاسو غواړئ مخرج پیدا کړئ، نو د مخرج پیدا کولو دپاره دا په مخکې کوئ، ات. نو تا یې نوم دی، اواز یې څه دی؟ ات. دغه اواز دی، الف با تا. نو خاص ما درته وویل چې د تام داسې دی لکه با غوندې، خو با لاندې یو ټکی لري او تا بره دوه ټکي لري. مطلب دا چې کله تاسې دغسې یو هغه زده کړو، دا تاسې با هم زده کړه، دې تر څنګ تام هم زده کړه. خاص ټکي فرق لري، ټکي لاندې ورته وکړم یو وکړم، او که باندې دوه وکړم. نو کله چې باندې دوه هغه وشي، داسې راشئ مثلا دغسې دوه ټکي ورته وکړئ، دا تا شوه. څرنګه مخرج
دا تا دی اواز چې دی ات ات دغه مخرج اواز دی. نو دینه معلومیږي چې غاښونو سره هغه کیږي. ښه دینه معلومیږي چې دغه غاښونو سره تعلق لري. ښه بل مرګلو څلورم توری دی عربي، هغه هم ډېر اسان دی، کټ مټ لکه با یا تا غوندې دی او هغه هم ډېر اسان دی. قالب خاص ټکو کې فرق کوي یا نه، ټکي مهم دي، د نقطې همداسې. ښه څنګه کوو؟ همداسې لیکو که لاندې یو ټکی ورکو دا خو معلومه شوه چې با، که بره دوه ټکي ورکو دا تا، صحیح. که بره درې ټکي ورکو یو دوه درې، نو دغه څه شوه؟ سا. دا څه شو؟ سا. د مرګرو عین فکر مو وي با تا سا، دا درې وړه یو رقم قالب دی، یو رقم لیکل کیږي. خاص د ټکو نه د دوی تفکیک کیږي، د دوی فرق کیږي، توپیر په ټکو کې دی. همداسې قالب ولیکه، که لاندې یو ټکی دی وکړو دې ته کیږي چې با، که بره د دوه ټکي وکړه دې ته کیږي چې تا، که بره د درې ټکي وکړه دې ته سا. صحیح، دا سا دی. نو که چېرته دا سا خو دې نوم دی، اواز یې څنګه دی؟ اواز یې داسې پیدا کوو، همزه یې مفتوحه به په مخ کې کو او دا به ساکن کو، دغه سا حربه یا توری به ساکن کو. څنګه به شي؟ اس. څنګه؟ اس. ښه مرګلو اس، خو تاسې بدله که اس غوندې نه وایئ، دغه ژبې سر د بره غاښونو یعنی د ثنیه علیا چې دي په هغه کې د تجوید له نګاه د بره غاښونو شاته به د ژبې سر ویستې. اس لکه من الثمرات، لکه موږ وایو من الثمر، د ثمر میوې ته ویل کېږي. نو تاسې ثمر به نه وایئ، ثمر، ځکه چې سی دی. اس د اواز به د سین غوندې دی، خو تاسې به سین نه وایئ، اس داسې به نه وایئ. اس دغه ژبې سر به د برو غاښونو شاته وچسبئ. اس. ښه د دې نوم چې دی سا، او تلفظ یعنی غږ اواز یې څنګه دی؟ اس. لکه اس وګوره د اخر کې چې د سی هغه دی اس. نو دا اس لکه ډېر اسان دی مرګلو، دومره هغه نه دی. نو دې نه معلومیږي چې دا غاښونو اړوند مخرج دی، لکه څنګه چې تا د مثلا د غاښونو اړوند توری و، همداسې سام مخرج په غاښونو کې دی. د دې نه معلوم شو ځکه ات اس، د دې دواړو نه معلوم شو چې ات اس دواړه مثلا د غاښونو سره د ثنیه علیا سره هغه کېږي، خو لږ د ژبې پر اساس چې یوې سره د سر د ژبې په څا کې اس. من الثمرات، لکه دا وایي خام چې وایي په سورة بقره کې چې وایي چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. نو تاسې والثمره، نو دا سی دی، نو کله چې سی شي نو والثمرات به تاسې نه وایئ لکه. نو په دې اساس ځکه نو دا سی دی، مینس دغسې اس. ښه بیا هم وایم مرګلو ډېر اسان شو، ډېر اسان. بیا هم وایم چې موږ څو توري تر اوسه زده کړه. الف خو ډېر اسان دی، ټولو زده دی چې دا الف دی. اوس با خو بیخي اسان دی، د با تا او سا. اساني په څه شي کې دی؟ اساني په دا کې دی چې که دا قالب دی، که لاندې یو ټکی وتکو دا با شوه، با الف با، د دې اواز دا اواز شو. او تا ښه د ټکی لرې که دلته دوه ټکي ورکړه، دا تا شوه، الف با تا ات دا اواز دی. ښه سا څنګه شو؟ همدا شی دی، درې ټکي ورکړه دا سا شوه، سا. صحیح. اس دا مخرج شو، اس. نو الف با تا چې دوه ټکي شي، سا چې درې ټکي شي، ډېر اسان شو. الف با تا سا، دغه څلور توري د عربي موږ زده کړه. اوس ځمه پنځم توري ته چې هغه هم ډېر اسان دی. صحیح شو. یو اوس الف با تا سا، دا جیم. وچ ته ده مرګلو؟ جیم.
جیم دغسې چې کړو وټ منځ کې دغلته یو ټکی ورته کېږي دا مرګلو جیم دی جیم هم داسې لیکل کېږي لکه د ما چې ولیکلو جیم دې نوم چې دی جیم د دې نوم دی داسې کله چې یو سمبول لیکل شوی وي تاسې به وایئ چې دا جیم دی دې نوم جیم دی اواز یې څه دی اواز خو موږ طریقه زده کړې دی څنګه طریقه په مخکې کوو او دغه کوم حرف چې موږ غواړو اواز پیدا کړو دا ساکن کوو ښه صحیح دی څنګه داسې اج ښه ډېر اسان شو دا خو جیم د دې نوم دی څه نومیږي دا جیم نومیږي اواز یې څنګه دی ج څنګه اج ګوره د مخرج خپله پیدا شو اواز خپله پیدا شو اج دغسې دا اواز د جیم اواز دی کله چې دا اواز چیرته راغلی وي تاسې باید 100% مطمئن شئ چې دا جیم دی هیڅ شی بل دغسې دا اواز نه ورکوي په عربي کې چې هر چیرته دا اواز شوی و تاسې باید پوه شئ چې دا څه دی دا جیم دی ښه موږ جیم الف با تا سا جیم موږ تاسو پښتو کې وته چې جوم صحیح دی موږ تاسو پښتو کې ته جوم یایو نو جوم اصلا عربي کې وته جیم عربي کې جیم نو تاسې به څه زده کوئ جوم به نه زده کوئ جیم به زده کوئ ځکه چې موږ غواړو قرآن د عربي ژبې پر اساس زده کړو نو عربي کې جیم دی نه جوم بیا به مشکل سره مخ وئ نو الف با تا سا جیم دا جیم دی مرګلو ډېر اسان دی دغسې یو هغه وکئ دغسې دا مو چې وکړو دغسې لکه میاشته غوندې داسې یو شی هغه کوئ او دلته یو ټکی ورکړئ دغه جیم دی دغته جیم ویل کېږي جیم یې نوم دی څنګه اواز یې څنګه دی اج وګورئ دلته پیدا کوو اج دغه دی اواز دی ډېر اسانه دی جیم دی اواز جیمی نوم دی اواز اوس مثال هسې خبره کومه تاسې اوس دومره ښه زده شوئ دغه خویندو چې مخکې څه شی نه وه زده مثال که زه ولیکم مثال یو خبره ورته ولیکم چې مثلا بج زه ورته یم چې بج دې کې څه شی دی دا باید پوه شي دا بې اواز دی دا با دی بج دا چې شی اواز دا باید چې دا جیم دی خی بې جیم بج نو دستی پوه شوه چې بې جیم یعنی دا اواز دی با دی او دا اواز دی جیم دی یعنی اوس په اولني درس کې دوی بج لیکای شي بج دا وړه خبره نه ده چې څوک بج ولیکای شي په اولني کې یعنی دغسې اوازونه چې تاسې زده کړه نو مطلب دا چې تاسې لیک او لوست زده کړو بالکل دغه دی تاسې اوس ډېر یعنی دا دی اواز دی نو بیا تاسې څوک چې ستونزه لري داسې لیکي دغسې لیکي منځ کې یو ټکی ورکړي دا جیم شو ډېر ښه جیم یعنی دومره اسان و او تاسو ته ما جیم وویلې اوس راځم یو بل حرف یا توري ته چې هغه هم کټ مټ لکه جیم غوندې هغه لري شکل کې فرق نشته ښه مثلا دغه دی دومره فرق دی دلته به موږ جیم منځ کې ټکی ورکړو په ټکي فرق لري که دلته ټکی اوس به دا وایم چې مرګلو د جیم خو ما درته وویلې لکه څنګه چې د جیم شکل دی همداسې دغه هم دغه ح هم دا شکل دی خاص په ټکي کې فرق لري که چېرته منځ کې یو ټکی ورته وشي دا جیم دی او که ټکی ورته ونه شي داسې شي دا څه دی څه نومیږي ح چې شی څه نومیږي دا دا ح نومیږي چې شی ح خاص ټکی مې ته لرې کړو دا بلې خاص په ټکو باندې عربي کې ډېر هغه کېږي که مثلا دا څه شو عین لکه جیم که دلته ټکی وکړمه مخکې مو وایي چې جیم که دا ټکی ترې لرې کړمه دا بل توری شو څه شی شو دا ح څه شی مرګلو ح دا څه نومیږي ح اواز یې څنګه دی اواز خو طریقه مو زده کړې دی حمزه یې مفتوحان په مقبل کړمه دا دلته ح کړمه څه شی دې اواز چې دی څنګه دغه دې اواز دی مرګلو دا ګورئ دا که چېرته د اواز یې تاسې دې ته اواز ته وګورئ داسې معلومیږي چې دا په ستوني کې یلی کېږي دغه توری ستوني کې نو مرګلو زه وایم
چې موږ تاسو د پښتنه ورونه خویندې د دغه حرف په ځای دغه د خا چې شاته را روان دی هغه وایي نو تاسو دا به څه وایي دا به څنګه تلفظ کیږي ح دی نوم دی اواز یې څنګه دی وګوره داسې د ستوني په وسط کې به تاسې وایي لکه یو څوک لکه دې صفت داسې دی لکه څوک خدای نه که دغه د نفس تنګۍ هغه ولري مرض نو هغه داسې خیږي غونته داسې نو دم داسې دی لکه د نفس تنګۍ هغه د سینې هغه تکلیف څوک ولري نو هغه نو تاسې به داسې وایي به نه وایي مثلا متاسفانه چې موږ کله وایو چې رحیم په ځای موږ وایو چې رحیم نو دا لویه اشتباه دی په عربي کې دغسې بیخي یو مفهوم هغه کوي که ته حمر وایي حمر په ځای ته خمر ووایي نو دا بالکل معنا بدلوي نو دا ډېره غوښتنه به ما ټولو ورونو خویندو نه دا دی چې دا وایي ځکه چې ځینې وخت کې یو توری د مکملې کلمې بیا معنا بدلوی شي نو په دې اساس غوښتنه مې دا ده چې مرګلو دا به تاسې دغسې تلفظ کوئ دا څه نومیږي بیا هم لیکمه داسې شکل به څه رقم ته دی شکل یې دغسې دی صحیح شو دا شو چې شی چې موږ تاسې ح ورته یایو یې دې اواز شی دی وګورئ اخر کې چې شی اواز کې دا حلقی توره دی یعنی د ستوني توره دی په ستوني کې ادا کېږي په منځ د ستوني کې منځنۍ حصه کې نو دا یې اواز دی یې نوم دی اواز یې که څنګه تاسې غواړئ چې مخرج پیدا کړئ یعنی حمزه مفتوحه په مقابل یعنی مخکې کوئ خپل اواز ایستل کیږي نو په دې اساس نو بیا هم وایم تکرارا دا ډیره مهمه خبره ده چې پښتانه ورونه دي د ح په ځای خ نه وایي او د هغې په ځای دی دا نو مطلب دا چې تاسو کله رحمان وایي نو رحمان ما وایي رحمان کله چې بسم الله الرحمن الرحیم دغسې نو تاسې دغه ح به خپله هغه وایي یعنی کله چې زه وایم چې دا مهم دی دا تاسې تلفظ یې ډېر مهم دی زه تاسو ته فقط ولو که یو څو محدود حروف یا توري ښیمه نو دغه تورو کې ډېر څه نغښتي دي وګورئ تاسو د دې زه اواز ښیمه او تاسو تقریبا په یو څه نه څه طریقې سره مخرج هم ښیمه چې آینده کې تاسو تجوید کې بیا ستونزې نه وي نو الف با تا سا جیم ح نو دا ح دی تاسې ح به وایئ الف با تا سا جیم ح دا به څه وایئ ح دا به ح وایئ دا یې دې اواز دی اوس بل توري ته راځه مرګلو چې کټ مټم داسې لیکل کېږي لکه ح غوندې خاص یو ټکی غواړي لکه داسې خاص یو ټکی غواړي نو تاسې به وایئ چې خاص صحیح دی ټکی خو غواړي ټکی دلته ورکړو نه دلته خو چې ټکی ورکړي بیا جیم شو جیم که ټکی دلته ورکړي دا جیم شو مخکې مو وویلې که ټکی ترې لرې کې ح شو که ټکی دلته ورکړي دغه که ټکی بره ورکړي دغه خا چې شی خا دا مرګلو خا شوه دغه اواز څنګه دی خا خو نومیږي موږ تاسې چې خې ورته وایو خا خو نومیږي اواز یې څنګه دی څنګه اخ نو که چېرته دلته داسې مخرج پیدا کړو دلته ده نو دلته څنګه به شي نو دې مخرج که بیا فکر ورته وکئ مرګرو د دې مخرج بیا هم ستونی دی ګورئ خو د ستوني دغه سر دی د ستوني ابتدا یا د ستوني د شروع دغه پیل دی دغه تلو سره دغه سختې حصې د ستوني دغه ابتدا سره لګیږي نو موږ خا دی نوم دی دغه اواز دی دغه مخرج دی نو موږ تاسې خمر په عربي کې شراب ته وایي خمر عربي کې شراب نو موږ وایي چې لکه خدای پاک وایي ویسألونک عن الخمر لکه ویسألونک عن الخمر نو تاسې خمر راکه دغسې یو مرګلو دا خو ما درته وویلې چې تاسې کله دغسې یو شکل ولیکلو دغسې یو سمبول بره مو یو ټکی ورته وکړو دا خا نومیږي دا څه شو دا خا الف با
تا ث جیم ح خ خ. او مخرج دې څه دی؟ اخ. دا ستوني کې ویل کېږي، ولې ابتدا د حلق یا په ابتدا د ستوني کې ویل کېږي اخ. صحیح شو؟ د تجوید پر اساس، د مخارجو پر اساس اخ د حلقي توری دی، یعنی حلق یا ستوني کې په ابتدا د حلق کې اخ اخ. نو دغسې خو یو شی بلم زه وایمه، داسې وایمه، ګوره الف با تا ث جیم ح خ. فکر دی خا، ما داسې ویله چې خا، یعنی داسې دې نه دا معلومیږي چې دا زه ډک وایمه، دا ټول حروف مې تش ویلې، دا ډک خا. نو کله چې ډک وایمه مرګلو، دا منه چې دغه حرف د استعلا دی، صفت د استعلا لري. استعلا په دا منه چې لوړ، او البته دې کې تفخیم کیږي. خیر دی موږ به تجوید کې بیا وایو، تاسو خیر دی اسې زه اشاره درته کومه، خو دومره به تاسو زده کوئ چې دا ډک ویل کیږي. دا معنی چې داسې خا داسې به نه وایي خا خا، لکه ویسألونک عن الخمر خم. نو کله چې د خا لکه موږ کله چیرته وایو دا به ډکه وایو. زه بیا تفخیم اصول درته وایم چې ډک دا خو حرف د استعلا دی، صفت د استعلا لري، دا به ډک وایي. ويسألونك عن الخمر خمر خمر. نو داسې به نه ويسألونك عن الخمر، داسې به نه وایي خمر، داسې خمر. نو دا خا دی، خا ډکه ویل کېږي هر چېرته چې وي په هغه صورت کې چې خای مفتوحه او مدمومه وي، نه مکسوره، یعنی کسره یا زیر ونه لري. دا شاته تجوید کې په دې باندې خبرې کوو په جزئیاتو، خو اوس دومره زده کړئ مرګلو چې دا لیکل کېږي هغسې، او اواز اخ دای مخرج شو، یعنی حلق ویل کېږي په ابتدا د حلق، یا ستوني کې په شروع د ستوني کې ویل کېږي. صحیح شو؟ او دا بل استعلا صفت لري. خیر دی که تاسې د تو هغه سره نه بلدېږئ چې استعلا چې دغته ما خفه کېږئ، موږ له تجوید نه دی پیل کړی، هغه شاته شروع کوو، خو یوه خبره نه پوهېږئ چې دا ډک وایې څنګه خا خا خا. صحیح؟ دغسې د نوره به تش وایې. موږ الحمدو ح مو مخکې وویلې، موږ داسې الحمدو داسې نه وایو الحمدو الحمدو الحمدو. نو هغه ډکه نه وایو، خو ښه چېرته چې وي لکه مخکې مې مثال درته وویلې، نو دا خالدون، دغسې خالدون. موږ به داسې خالدون، داسې به نه خالدین. موږ به داسې خالدین، داسې به نه وایي خالدین خالد. نو کله چې تاسې خا وایئ نو تاسې ډکه ووایئ خا، ځکه ح دې کې صفت د استعلا دی. ښه، ډېر ښه. موږ په اوو تورو باندې اکتفا کوو هره ورځ. صحیح شو مرګلو؟ اخ اوس بیا هم یو مرور کوم چې لږ ښه ورباندې پوه شئ. ډېر اسان دی مرګلو، ډېر اسان. طریقه مې درته ښودلې، طریقه. صحیح شو؟ هغه دا دی چې دا الف ډېر اسان دی، الف داسې لیکل کېږي. صحیح شو؟ او دویم توری دا دغته لیکل کېږي چې که چېرته دغته یو ټکی دلته وکمه، دا با چې شی با. که تاسې غواړئ چې مخرج پیدا کړئ، ما درته وویل چې حمزه مفتوحه پې مقبل کړئ، او دا دلته د کوم حرف چې تاسې غواړئ دا دلته ساکن کړئ. نو اب چې شی اب. ښه، الف با، د باخې نوم شو، اواز څه دی ب ب. څنګه مخرج پیدا کو؟ اب حمزه مفتوحه پې مقبل کوو، اب اب ب. خپل اواز وباسي، خپل اواز پیدا کېږي، اب په مخ کې کوي او دا ساکن کوي اب. که چېرته وګورئ مرګرو د شنډو سره ویل کېږي، نو دا معنی چې دا شفوي حرف دی، توری دی، د شنډو توری دی. اب چې دغته لپس له د شنډو توری لیټر ویل کېږي اب. ښه، الف با مرګرو د تام کټ مټ داسې دی لکه با، هېڅ فرق نه کوي، همداسې دی لکه با مې ولیکلو، خو دلته لاندې یو ټکی شوی، دلته باندې دوه ټکي کومه الف با تا. نو تا دغسې څنګه مخرج پیدا کړم؟ تا خو نومیږي دلته ات ات. نو دې نه معلوم شو چې دې اواز څه دی ات ات. نو دا دې چې شی دی دې اواز داسې معلومیږي مرګلو د غاښونو سره ویل کېږي. دا معنی چې دوی مخرج غاښونه دي اصلا. صحیح؟ غاښونه. او بل د بل هم دغسې دی مرګلو، هېڅ سخت نه دی. الف با تا ټول یو رقم ته دي، خاص په ټکو کې دلته درې ټکي چې ورکم دا چې شی شو
سا چی شي سا. نو تاسې سین سره فرق دا دی چې دا به دغه ژبې سر س من الثمرات س نو تاسې به داسې ثمن. دا مرګلو ما درته ویلي چې که تاسې یو شی یو حرف په عربي کې د بل حرف په ځای تلفظ کوي نو مثال بیا فرق کوي چې بیا ګیله ونه کوي. مثلا زه یو شی درته یو مثال وایم صحیح دی خیر دی د څوک چې هغه نه وي زه درته وایم که موږ زه داسې ولیکم اسم صحیح دا سین ما ولیکلو صحیح شو اسم. که زه دغه اسم دغسې ولیکم مثلا اسمون که زه دغه سې دغسې صحیح شو مثال دلته سې صحیح شو اسمون صحیح شو اسم نوم ته ویل کیږي خو که زه اسمون څومره فرق لري. نو که زه د سین په ځای سین ووایم یعنی نوم او که زه ووایم چې سې ووایم دا منه ګناه مثلا لکه ولهم عذاب أليم لکه ودرېږه لکه هغه اسم عظیم دغسې اسم عظیم. نو اسم په قرآن کریم کې مثلا که دا اسم ته ووایې دا خو ګناه شوه او دا نوم شو نو مطلب دا هېڅ فرق نه کوي. وګوره دا ډېر دغو دا سره نږدې دي د سین په ځای که ته سې ووایې نو هدف مې دا دی چې ته دغسې د یو بل په ځای باید ونه ویلی شي. نو دا به تاسې څنګه وایې د ژبې سر داسې اس به نه وایې دغه ژبې سر به دغه ثنایه علیا سره لګوئ صحیح شو ښه. نو څنګه یې پیدا کړو الف با تا سا اب ب ات اس اب دا یې اوازونه دي ات اس صحیح. بل جیم صحیح جیم منځ کې یو ټکی غواړي نور هیڅ فرق نه کوي. جیم دا نوم دی اواز یې څنګه دی اواز یې مرګلو داسې دی جیم اواز وګوره د خپله دلته اواز راوباسي ښه جیم. او بل دې پسې کټ مټ هم داسې دی لکه جیم خاص دا ټکی منځ کې غواړي دا ټکی نه غواړي ح چې شی ح مرګلو ح دا وسط د حلق یستوني کې ویل کېږي ح الحمد. نو زه وایم مرګلو نه مې خواهش دا دی چې دا د ښه نه وایي دې باندې ټولو ورونو خویندو تاسې دې نه کوشش وکئ لکه څوک د هغه نفس تنګي لري هغه داسې خري داسې کېږي نو تاسې دې باندې کوشش وکئ نو تاسې وایئ الحمد تاسې به داسې الحمد به نه وایئ ځکه دا ښه نه دی دا څه ح دی ح جیم ح اواز یې څه دی وګوره څنګه په اواز پیدا کړو نو تاسې بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وګوره دغسې مرګلو دغسې الحمد لله نو تاسې به اواز وګورئ تاسې خپل ځای سره حرف باید صحیح تلفظ کړئ الحمد لله الحمد لله. نو مطلب منظور می دا دی مرګرو چې تاسو یو حرف زده کوئ باید په صحیح طریقې سره زده کوئ. نو الف با تا سا جیم ح او بل اخیری هغې ته مرګرو کټ مټ هم داسې دی لکه جیم یا ح یا چې شی خو دلته یو ټکی لري. وګوره ټول یو رقم دي ټول
څومره اسان دی. وګورئ 3 واړه یو رقم دي. یو دی چې زده کړو خو با دې زده کړو، تا دې زده کړه، سا دې زده کړه، ښه لاندې ټکی وکړه، باره 2 ټکي وکړه، او جیم دی چې زده کړو یا ح دې زده کړه، ټول دې زده کړه. خاص که منځ کې یو ټکی وکړي جیم دی، که بیخي ورته ونه کړي ح دی، که ورته ښه. اوس مرګلو څنګه دا څه نومېږي؟ خا. څنګه تلفظ کو؟ اخ خا. دا به څنګه وایي؟ څنګه مخ او دام ګورئ مرګلو، دا ح او خا دواړه په ستوني کې ویل کېږي، خو ح لږ وسط کې ویل کېږي اح، او خا چې دی بیخي په سر کې ویل کېږي، په شروع کې یا ابتدا د حلقې اخ اخ، دغه کلک دغه هغه سره تلو سره اخ اخ. نو ګورئ مرګلو چې موږ تاسو بیا هم ډېر خواهش کوم ټولو ورونو خویندو ته وایم چې ښې موږ تاسو ډېر وایو، ښې کې خو موږ ستونزه نه لرو، ځکه چې موږ تاسو د ښې په ځای هم ښې وایو، ځکه خو تاسو ته مې غوښتنه دا ده چې د ح چې دی دا په هغه کوي. نو جیم ح خا خا خا. بل خواهش مې دا دی مرګرو چې د خا چې دی دا استعلا صفت لري، یعنی لوړ جګ ویل کېږي، او دې کې تفخیم کېږي، یعنی ډک ویل کېږي. تاسې به داسې نه چې خا نه، خا خا. د خا چې وي دا ډکه وایي، خا خالدون خالدون خا خا. نو تاسې دغسې لکه مخې ویسألونک عن الخمر خا خا خا. نو تاسې چې خا چېرته وي تاسې ډکه وایي، او څنګه خا نومیږي، څه نومیږي؟ خا. څنګه به اواز کېږي؟ اخ اخ. دغسې بیا وایم الف الف. تاسې داسې ما وایي ملګرو الف الف نه الف 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 با تا سا جیم ح خا خا خا. وګورئ مرګلو د خا ښځه ډکه وایم، ټول یو رقم دي، خاص په ټکو کې فرق دی. نو ټولو ورونو خویندو نه مې خواهش دا دی، ټولو ورونو خویندو نه چې ډېر اسان دی دا د قالب دی، دا زده کړي. لاندې یو ټکی کتابچې. ګورئ مرګرو موږ تاسو ټولو ورونو خویندو مسؤلیت دغه جوړیږي، د کورونو کې خیر دی یو کتابچه یو په 10 روپۍ به کېږي، یو قلم به یو په 2 روپۍ 1 روپۍ کېږي، یا پنسل. دغه خویندو ته واخلئ، داسې یو کوچنی یو څه شی په اختیار کې ورکړئ، همدا ورسره کومک وکړئ چې دا بې دغسې قالب دی، تی او سی ټولو قالبونه یو رقم دي، خاص توپیر په ټکو باندې کېږي. که لاندې یو ټکی وشي با، موږ تاسو بې وایو، خو عربي کې با او تا او سا. دغسې جیم دی، د ح دی ښه، او د ح باندې تاسو کوشش وکړئ اح اح دا وسط کې، چې بیا آینده کې چې موږ تجوید شروع کوو، تاسو اوس دا زده کړي وي، نو زه مطمئن یم چې تجوید کو بیا تاسو ته هېڅ ستونزې نه وي، ځکه دا دی تاسو اوس الحمدلله څه نه څه بلد شوئ چې د با یعنې شونډو سره ویل کېږي، د تا چې دی غاښونو سره هغه لري، د ح چې دی حلق یا ستوني سره تعلق لري. نو دا اوس لږ لږ اشاره درته وشوه، بلد شوئ، او دومره هم بلد شوئ چې د ښا ډکه ویل کېږي، ځکه استعلا دی، دې کې تفخیم کېږي. خیر دی که په استعلا صفت باندې پوه نه شوه، خیر دی که په تفخیم معنا باندې پوه شئ. دا هر علم ځان ته خپله ټرمینولوژي لري، نو دغه تفخیم او ترقیق یا استعلا یا دا شیان ټوله د تجوید اړوند ټرمینولوژي یا اصطلاحات دي چې هغه خاص هغه اړوند خلک پې پوهېږي، نوره څوک نه پې پوهېږي. نو خیر دی که تاسې په تفخیم یا په استعلا باندې نه پوهېږئ، نه دی پوهېږئ، خو دومره خو پوه شوئ چې خا دا ډکه ویل کېږي. دا ډکه ویل دغه ډېر مهم دي چې تاسې ښه ما وایئ خا 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 دغه. نو بیا مرګرو ما درس کې به څو طریقې تاسې زده کوئ. یو طریقه دا دی چې تاسې به د حرف یا د توري صحیح طریقه چې څنګه ولیکئ شي، او بل دا چې د دې نوم او د دې اواز، د دې اواز ځکه مهم دی چې زه مثال تاسو ته که زه مثال خبره کوم، مثال که زه هسې زه دلته یو شی ولیکم، مثال هسې مثلا با ولیکم صحیح شو، مثال خا ولیکم صحیح شو، مثلا که زه تا ولیکم صحیح شو. دا مثال ما یو شی ولیکلو صحیح شو، با خا او تا دا ما ولیکل. که زه مثال وایم چې بخت صحیح شو، بخت ته باید پوه شې چې دا با د اواز دی با دی، ښه چې با دی با ولیکه، بخ بخ دا اواز چې څه دی ته دستي پوهېږي چې دا اواز دا خو د خا اواز دی، ښه چې خا دی خا ولیکه، بخت بخت
دا دا اواز چې شي ته 100% پوهېږې جا دی تا اواز دی ښه چې تا دی ولیکه تا نو ته په اول ته بخت ولیکلو یعنی مطلب دا چې دې سره ستاسو املا صحیح شوه تاسو املا هم زده کړه نو منظور د عربي نه دا نه دی چې تاسو خاص تاسو باید اتومات نور څه هم زده کوئ دی نه نو تاسو وګورئ که تاسو دقیق ما هدف دا دی د نومونو ترڅنګ د اوازونو چې اوازونه تاسو لیک لوست ته میلوي د لیک لوست درته اسانه کوي نو په دې اساس سره د دې چې تاسو یو توري نوم زده کوئ د هغې اواز هم زده کوئ ځکه چې په هغې یو مرکب یا په یو ترکیب کې کله چې دوی راشي د دوی نومونه نه راځي د دوی اوازونه راځي نو مطلب دا هدف می دا و چې دا په ترکیب یو کلمې کې راغلی دی نو دته هیڅ کلم د بخت کې نه با خا تا د یو هم نه دی راغلی دې کې اوازونه راغلي بخ وګورئ بخت ټول اوازونه دي نو په دې اساس اواز ډېر اساسي رول لري چې تاسې اوازونه زده کوئ نو الف دی اواز دی با دی اواز دی تا دی نوم دی دی آواز دی سا دی نون دی دی آواز دی جیم دی نون دی دی آواز دی ح دی نون دی دی آواز دی خا دی نون دی دی آواز دی نو مطلب دا چې مرګلو سره یا علاوه دی دینه چې تاسو د یو توري نوم زده کوي ډیره اړینه ده چې تاسو د هغې اواز هم زده کوئ متاسفانه د افغانستان په مدارسو او مکاتبو کې چې یا په کورسونو کې چې کوم تدریس کیږي هغه حرف ورته ښیي اواز نه ښیي او کله بیا چې هغه ورته ولیکي یو کلمه ولیکي په کلمه کې خو هغې نوم زده کړی په اواز نه هغه بیخي نه لیکنه کوی شي نه لوستنه کوی شي دغه وجه وي چې متاسفانه تر اخیره پورې مو یو شاګرد د 12 صنف نه فارغ شي هغه لیک و لوست نشي کوی هغه لیکنه هم نشي کوی او هغه لوستنه هم نشي کوی وجه یې همدا وي چې هغه د همداسې طریقه د نصاب درسي نصاب او هغه شیوه د تدریس ډیره مفیده او ګټوره نه وي نو مهمه ده چې ټولو بیا دغه ابتدایي ماشومانو دپاره یا ډېر عمر دی او نوم ترڅنګ اواز ډېر اړین دی نو مرګلو زه مو ډېر وخت نه نیسمه ما خبرې خو نه پوهېږم کیدای شي خستهکونې تمامې شوي وي ځکه حد نه مې ډېرې خبرې وکړې تاسو به ویلی چې دا خو عادي خبره وه خو الف او با او تا او ثا او جیم ح خا و نو تا شپږ اووه حرفه و او تاسو بیخي هغه جوړه کړه کشمیر مثلا چې په عامه اصطلاح نو مطلب دا مرګلو خیر دی دا اړین و ما درته وښوده چې باید تاسې لږ د مخارجو سره هم بلد شوی د دې اوازونو سره هم بلد شوی او دا ډیر اړین و چې تاسو ځکه د درس ابتدا د میتود سره چې استاد بلد شوی بیا ټول هرې طریقې سره بلدیږئ نو ما د میتود ما هدف دا و چې خپل میتود سره مو بلد کړم چې ما درسي میتود یا درسي یا طریقه د درس شیوه څنګه دی الله دې وکړي چې دا ګټوره تمامه شوې وي بیا هم که په دې میتود کې ستونزې لرئ نو موږ سره نور هم لارې ګودرې وي نو بیا مو خبر کړئ که چېرته دغه طریقه ګټوره نه وه چې له بدې لازمې طریقې استفاده وکړو چې تاسو دپاره د درسونه د استفادې وړ وګرځي او تاسو البته یو څه شی زده کوئ خو بیا هم ډېر په تاکید سره غوښتنه کوم د خپلو ورونو خویندو نه چې د درسونه ضایع نه کړي او ډېر منظم یې زده کړي ځکه چې که تاسې دا درس زده نه کوئ اوس تاسې څو ورځې لرئ بل درس موږ چهارشنبه لرو نو چهارشنبې پورې تاسې څو ورځې لرئ چې د څو ورځو کې زده کوئ خاص یو قالب دی خاص په ټکو کې فرق دی لاندې باندې دغسې یا منځ کې نوره خو دا تاسې حقیقت کې چې هر څومره سړی بهترینه وي د الف خو زده دی دغه ډانګ غوندې که نه دغه وایي ډانګ غوندې دی او دغه د قالب زده کړه د با دپاره نوره که لاندې ټکی وکړي با دی که بره دوه وکړي تا دی او که بره درې وکړي سا دی او دا قالب د یو قالب زده کړه نوره که منځ کې د یو ټکی وکړو جیم دی او که ودې نه کړو بیخي ح دی او که یو د بره ورته وکړو خا دی نو مطلب دا چې تاسې حقیقت کې دکې دوه قالبونه زده کوئ یو د با تا سا دپاره قالب زده کوئ بل د جیم ح خا دپاره قالب زده کوئ نوره دې کې هیڅ ستونزه نشته نو ټولو مرګلو نه مې غوښتنه دا دی د ټولو ورونو خویندو نه مې غوښتنه دا دی چې قرآن په موږ حق لري چې باید څنګه چې حق دی هغسې تلاوت شي نو د دې لپاره چې د قرآن کریم دقیق تلاوت او تجوید دپاره زمینه سازي شوي وي نو دغه البته د ابتدایي الف و با د دقیق زده کړي په لیکنه لوستنه دواړه باندې ښه ډېر ښه کرن خان صاحب تاسو چې ډېر اوازونه مې تر اوسه نه واورېدلي مننه ګرانه او بس ما خو وویلې
چې دا خو په مدرسو کې او په مسجدونو کې هر څوک دغه جوماتونو کې دا ورته وایي چې دا ا ب ت س او هغو ته خو موږ په کار دی چې داسې یو طریقې نه استفاده وکړو چې ګټوره تمامه شي. یعنی موږ دغه کال مزل مثلا یو میاشتې ته راشي، د میاشتې مزل مو هفتې ته راشي، د هفتې مزل موږ باید په یو ورځ کې ووایو، ځکه چې موږ ډیر کار ته ضرورت لرو، ډیر کار باید وکړو، ځکه چې موږ د تعلیم او تحصیل نه نسبتا لرې پاتې شوي نو د فاصلې باید رالنډې کړو په هره طریقه چې وي، یا که د درس د تدریس په شیوې کې تغییر راوستی شو چې تر څو دا فاصله په رالنډه شي باید د همدې طریقې نه استفاده وکړو، او که دا چې زحمت ته ضرورت لري باید شپه ورځ په ځان یوه کړو تر څو د فاصلې رالنډې کړو، ځکه موږ تاسو ته ډېر مزلونه پاتې دي، ډېرې فاصلې پاتې دي، موږ دغه هغه مدنیت نه چې باید وایي هغو سره هغونه نسبتا پس پاتې شوي نو باید ځانونه ورسوو، ځکه دا ډېر د افسوس ځای دی چې موږ قرآن حد اقل تلاوت نشو کړی او موږ ځان ته مسلمان ووایو. ښه ویسالاله په عمر کې د برکت شه اشنا مننه، خوشحال اوسئ مرګلو. زه د خبرو ته خبرې خو مې ډېرې وکړې راړومه، اوس مرګلو دا درس و په همدې طریقې به مخکې ځو، توري به زده کوو، د تورو اوازونه به زده کوو، څه نه څه په شفر کې به د هغې مخرجونه هم زده کوو. خیر دی، مخرج زده کول زما هدف نه دی، یما اساسي هدف موخه دا دی چې تاسو د حد اقل د یو توري صحیح تلفظ در وښودل شي چې څنګه شي، لکه ح دا ډېر ح او خ د دغو صحیح تلفظ ډېر اړین دی. شاته په اخر د درسونو کې د ها په نامه یو بل تور هم دی چې روان دی، هغه هم د ح سره ډېر مشابهت لري، خو په مخرج کې یو مخرج دی، خو د مخرج بیا په هغه ځای کې ډېر فرق لري چې یو مثلا ولو که یو په وسط کې دی، یو په انتها کې دی، مثلا یو په ادنا کې دی، دغسې یو فرق شته، نو هغې باندې به خبرې کوو. نن درس کې ډېره اړینه موضوع دا وه چې تاسو د ح دا صحیح زده کړئ. نو مرګلو ایما یعنی موخه دا دی د تدریس نه چې او یو خبره چې ډېره په تاکید سره کوم او بار بار مې وکړه هغه دا وه چې زه د خپلې د ټولنې ستونزې زه ښه درک کولی شم، ځکه زه په همدې ټولنه کې رالوی شوی یم، د همداسې خلکو سره مې ناسته پاسته دی، د همداسې خلکو سره مې تعلقات دي تر ننه پورې. نو موږ په ټولنه کې د ح یا ها دغه دو چشمه یا دوه سترګې یا دغه اوس دغه ح چې د بیټکې ح دا مې ولیکله، دا متاسفانه دقیقه نشي تلفظ کوی. نو هدف مې دا دی چې ډېر کوشش تاسې په دې وکړئ چې دا تلفظ کوئ، صحیح تلفظ کوئ. مطلب دا چې دغه وجه دی چې ډېر وخت کې رحیم یا عبدالرحیم نومې دوی عبدالرحیم ورته وایي، عبدالرحمن نومې عبدالرحمن ورته وایي، دغه وجه دی چې دوی د ح تلفظ کې ستونزه لري. یا مثلا هادیه وي خادیه ورته وایي، مثلا که هاجره وي خاجره ورته مثلا. نو په دغه یو اساسي ستونزې دي، دې په خاطر چې دا حل شوي وي، ځکه دا عربي کې بیا ما لکه مخکې اشاره وکړه دا د یو کلمې مفهوم بدلوی شي، نو په دې اساس چې د یو کلمې مفهوم نه وي تغییر خوړلی، نو دا ډېره اړینه دی او ډېره ضروري دی چې تاسې دغه توري دقیق تلفظ کوي او خپل مخرج کې هر حرف تاسې تلفظ کوي، دا ډېر اساسي نقطه دی. نو بیا مې غوښتنه دی چې زه پوهېږم چې د ح تلفظ څومره سخت دی. زه چې کله ماشوم ومه، ما چې کله انګلیسي م زده کوله، ما به هی ته خي ویلی، خي از ا ټیچر، ما ته به چې څومره استاد وویلی چې هی از ا ټیچر، نو هی از ا ټیچر ما نشو ویلی، ځکه زه خي از ا ټیچر بیا تر ډېر ما سره کوشش وکړو، ما به تر ډېره وخته خي از ا ټیچر، خیلو به مې ویلی، خای هاور یو لکه خور یو داسې به مې ویلی، دا های هاور یو یعنی دا شخصا د ما ستونزه وه. یعنی کله چې ما ستونزه وي مطمئن یم چې تاسې هم چې ستونزه لرئ، خو ما هم دا ستونزه لرله، تاسې ما نه ممکن ډېر په دا برخه کې تکړه وه، یعنی خو مطلب دا چې ما دغه ستونزې حل کړئ، ما دغه اوس زه صحیح تلفظ کوی شم، نو مطمئن یم چې تاسې هم کوشش وکئ تاسې د ها یا د ح په ځای یا د خا په ځای ح نه وایي، دا هم صحیح تلفظ کوی شئ. نو کوشش وکئ، زما هم دا ستونزې لرلې، ما د تاسو نه لا ډېرې ستونزې لرلې په دغه تلفظ د حروفو کې یا د تورو کې، خو دا چې ما راو کړی شو انشاءالله زه مطمئن یم ستاسو په استعداد چې تاسې هم راو کوی شئ. لږ زحمت غواړي. نو ورونو خویندو نه مې هغه دی چې اول مخرج دې وګوري، دلته وسط کې وکړي
لکه دغه نفس تنګۍ تکلیف چې څوک لري داسې د کوشش وکړي او په الحمد دې کوشش وکړي الحمد نو دوی به نه وایي چې الحمد نو دوی دې داسې نه وایي ځکه دا خ نه دی بلکې ح دی الحمد نو دغسې د هغه کې نو انشاءالله چې دا اړوند ستونزې به حل شي. ښه ملګرو خبرې مو ډېرې وکړې البته تاسې مستړي کړئ معذرت مې ومنئ. نو آینده کې به انشاءالله د بقي 7 توري موږ نوره شروع کوو نو تر هغې وخته پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم انشاءالله چې آینده دپاره به دغه د تورو دقیق تلفظ یاد شوی وي او دغه بالخصوص ح چې دا ډېره اړینه دی او سا دا ډېره اړینه دی نو د ح او سا باندې ډېر کوشش وکړئ اس او دغه اوازونه دوه دغه دقیق زده کړئ انشاءالله چې دا به ډېر ګټور تمام شي او آینده کې قرآن کې او د عربي ژبه کې ډېر اساسي رول لري. مننه تر بعدي درس پورې چې راتلونکي دوشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 7 بجو به شروع کېږي تر هغې وخته پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم ښه وختونه ښې چارې.